السلام علیکم ګرانو دوستانو، جوړ په خیر. د نن ورځې ویډیو مو د ولې موږ پر یو چا میینیږو د مینې په اړه د رفتارګرایي نظریه. په دا ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې موږ ولې میینیږو، دا زموږ په وجود کې داسې څه شي کیږي چې موږ مین کیږو. آیا کله مو فکر کړی دی چې ولې موږ د یو ځانګړي کس سره مینه پیدا کوو؟ ولې د یو کس لیدل، خبرې او پیغامونه موږ خوشحاله کوي، خو د بل کس په مقابل کې دغه احساس نه لرو؟ او ولې کله کله د یوې اړیکې تر ختمېدو وروسته هم نسو کولی هغه کس هیر کو؟ د رفتارګرایي نظریه هڅه کوي دغو پوښتنو ته د انسان د ښکاره رفتارونو، تجربو، جایزو او مجازاتو له لارې جواب ووایي. رفتارګرایي څه ده؟ اول به دا درته وایم. رفتارګرایان تر ډیره د انسان پر پټو فکرونو او د ننو احساساتو بحث نه کوي. په مخکینی د مینې په دلایلو کې موږ وویله چې پټي احساسات مو بیانول، لیکن رفتارګرایي پر پټو فکرونو باندې بحث نه کوي. رفتارګرایان هغه رفتارونه څیړي چې لیدل او اندازه کول یې ممکن وي. د دې نظریې له مخې د انسان ډیر رفتارونه د زده کړې نتیجه ده. موږ هغه رفتارونه بیا تکراروو چې خوښي، آرامي یا ګټه راته رسوي، خو له هغو کارونو څخه ځان ساتو چې درد، خفګان او تکلیف راکوي. په دغه رقم ډول سره مینه هم د زده کړې، خوښي او تقویې له لارې پیاوړې کیدای شي. تقویه څه معنا لري؟ تقویه هغه شی یا تجربه ده چې د یو رفتار د بیا تکرارېدو امکان زیاتوي. د مثال په توګه که تاسې له یو کس سره خبرې کوئ او هغه ستاسو خبرو ته په ډیر غور سره غوږ نیسي، تاسې ته احترام کوي، تاسې خندوي، ستاسې ملاتړ کوي، ستاسو ستاینه کوي او له تاسې سره ښه چلند کوي، نو ستاسې ذهن د هغه کس حضور له خوښۍ او آرامۍ سره تړي. له همدې امله غواړي وبخښئ ماته زنګ رالی، نو ستاسې ذهن د هغه کس حضور له خوښۍ او آرامۍ سره تړي. له همدې امله غواړي هغه کس بیا ووینئ او ډیر وخت ورسره تیر کړئ. دته موضوع جذابه سي. مینه څنګه رامنځته کیږي؟ د رفتارګرایي له نظره مینه ډیری وخت په یوه شیبه کې نه پیدا کیږي. دا احساس د خوږو او مثبتو تجربو په تکرار سره ورو ورو پیاوړی کیږي. فرض کړئ ستاسې له یو کس سره څو ځله ملاقات کوئ. په هر ملاقات کې هغه ستاسو خبرو ته غوږ نیسي، ښه مشوره درکوي، ستاسو د خندا سبب کیږي، د هغه په حضور کې ځان آرام احساسوي. د وخت په تیریدو سره د هغه کس چهره، غږ، نوم او حضور یې ستاسو په ذهن کې د خوښۍ نښې ګرځي او وروسته ښایي یوازې د هغه د نوم په لیدو یا د پیغام پر ترلاسه کولو هم تاسو خوشحالي احساس کړئ. رفتارګرایان وایي چې دغه کس ستاسې لپاره په یو مثبت محرک بدل شوی دی. د نامزادۍ او ملاقات مثال. تصور وکړئ یو ځوان له خپلې نامزادې سره ملاقات کوي. نامزاده یې په مینه ورته ګوري، خبرو ته یې غوږ نیسي، له فکرونو څخه یې ملاتړ کوي او د بریاو ستاینه یې کوي. ځوان د دې ملاقات پر مهال خوشحالي او آرامي احساسوي. له ملاقات وروسته بیا غواړي هغې ته زنګ ووهي، پیغام ورولېږي او یو ځل بیا یې وویني. ولې؟ ځکه د نامزادې حضور د هغه لپاره په تقویه بدلیږي. هر ځل چې له هغې سره ویني یوه مثبته تجربه ترلاسه کوي. د دغو تجربو په تکرار سره اړیکه پیاوړې کیږي او د مینې احساس وده کوي. متقابله تقویه څه شی ده؟ په سالمه اړیکه کې تقویه باید یوازې له یوه اړخه نه وي. دواړه کسان باید یو بل ته مینه، احترام، پاملرنه او ملاتړ ورکړي. کله چې یو کس خپل ملګري ته غوږ نیسي، هغه هم هڅه کوي چې د ده خبرو ته غوږ ونیسي. کله چې یو کس مینه ښکاره کوي، مقابل طرف هم مینه په جواب کې ورکوي. دې حالت ته متقابله تقویه ویلی شو. په متقابله تقویه کې دواړه کسان د اړیکې له موجودیت څخه خوشحالي او ګټه اخلي. له همدې امله د اړیکې د دوام امکان زیاتیږي. آیا مینه یو زده سوی رفتار دی؟ د دې جواب داسې ووایو. د رفتارګرایانو له نظره
دوی وایي د مینې ډیره برخه د ژوند د تجربو له لارې زده کیږي. سره کم موږ له ماشومتوبه زده کوو چې مینه څنګه ښکاره کړو. ځینې کسان مینه په خبرو څرګندوي، ځینې په ډالیو، په تحفو باندې، ځینې په خدمت کولو باندې، ځینې یې په غېږ کې نیولو او ځینې یې د وخت په ورکولو سره مینه ښکاره کوي. دا چې موږ کوم رفتار مینه ګڼو تر ډیره زموږ له کورني کلتور، روزنې او تیرو تجربو سره تړاو لري. د مثال په ډول که یو ماشوم په داسې کورنۍ کې لوی سوی وي چې غړي یې یو بل ته په ښکاره مینه ورکوي، ښایي په لویوالي کې هم خپل احساسات په اسانۍ څرګند کړي. خو که یو ماشوم په داسې چاپریال کې لوی سوی وي چې هلته د مینې ښکاره کېده کمزوری وي، امکان لري چې په راتلونکي د خپلو احساساتو په بیانولو کې ستونزه ولري. مثبته تقویه چیسته؟ مثبته تقویه هغه وخت رامنځته کیږي چې د یو رفتار وروسته یو ښه او خوښونکی شی ترلاسه کړو. د مثال په ډول د ښه کار ستاینه، په مینه خبرې کول، غېږ ورکول، د مننې اظهار، د سختۍ پر مهال ملاتړ، یو ځای ښه وخت تېرول او د مقابل کس خبرو ته غوږ نیول. دغه رفتارونه اړیکه پیاوړې کوي ځکه مقابل کس احساس کوي چې لیدل کیږي، ارزښت لري او مینه ورسره کیږي. آیا منفي پاملرنه هم تقویه کېدای شي؟ جواب یې دی هو، ولې نه؟ کله کله حتی منفي پاملرنه هم یو رفتار پیاوړی کولی شي. فرض وکړئ چې یو کس هر وخت جنجال جوړوي ځکه پوهیږي چې مقابل لوری به د جنجال پر مهال ورته پاملرنه وکړي. که څه هم دغه پاملرنه مثبته نه ده، خو بیا هم د هغه کس د توجه اړتیا پوره کوي. په دې حالت کې ښایي جنجالي رفتار تکرار سي. له همدې امله په ځینو اړیکو کې کسان په ناپوهۍ سره د یو بل ناسم رفتارونه تقویه کوي. زموږ په خپلوانو کې داسې یو نجلۍ سته، بالا طبیعت خراب کړي، د ګرده کور اوضاع ور خرابه کړي، دا ګرده دا په خپله په ځان نه پوهېږي چې زه دا د توجه دپاره کوم یا مثلا زه توجه ته اړتیا لرم، بس بالا بده رفتاري کوي، ګرده کور کنټرولوي، ګرده کور یې په عذاب اخته کړي. ولی دا بیچاره و توجه ته ضرورت لري، هغه حقیقي توجه چې دا ضرورت ورته لري نه ده سوی. نو په کور کې د اکثرو کسانو د خوراکۍ څه بد راځي. زه وایم کاشکې هغې ته مینه ورکول سي. نه داسې ولې ځینې کسان له دردناکو اړیکو څخه نه وځي. تاسو به لیدلي بعض وخت یو څوک په ډیر دردناکه رابطې ته بیا هم ادامه ورکوي یا پر یو چا باندې مین یو هغه زموږ سره مینه نه کوي، بیا هم موږ زارۍ ورته کوو. ګورئ ما د صاحبي سره ډیره مینه درلودل، هغه زما سره مینه نه درلودل، نو زه د ژوند څخه ولاړم او بیا مې هیڅ وخت هغه یاد هم نه کوي، نور مې هیر کوي. خو بعض انسانان دا کار نسي کولی، بس په دغه رقم یو موقعیت کې ټینګ راغلی. دا ډیره مهمه پوښتنه ده. که یوه اړیکه انسان ته درد ورکوي نو ولې هغه کس اړیکه نه پرېږدي؟ نه، یو دلیل یې نامنظمه یا پرې تقویه ده. په داسې اړیکو کې مقابل کس کله ډیره مینه ښکاره کوي خو کله بیا سړیږي، بې پروا کیږي یا درد رسوي. انسان نه پوهیږي چې بل ځل به مینه ترلاسه کړي او که به رد سي. همدغه نامعلوم حالت انسان هیلهمند ساتي. هغه فکر کوي کېدای سي سبا بیا ښه سي یا کېدای سي هغه پخوانۍ مینه بیرته راوګرځي. کله چې مینه په نامنظم ډول ورکول کیږي، انسان ښایي زیات ورپسې وتړل سي. دا حالت د یوې سالمې مینې نښه نه بلکې د نامنظمې تقویې نتیجه کېدای سي. کله چې تقویه بنده سي بیا څه کیږي؟ رفتارګرایان وایي که یو رفتار نور تقویه نسی د وخت په تیریدو سره کمیږي. دې بهیر ته د رفتار خاموشي یا له منځه تلل ویل کیږي. د مثال په ډول که یو کس پخوا مهربانه، پام کوونکی او ملاتړ کوونکی و، خو وروسته دا ټول رفتارونه بند کړي، اړیکه ښایي ورو ورو کمزورې سي. خو دا بدلون سمدستي نه رامنځته کیږي. کله کله یو کس تر اوږدې مودې انتظار کوي ځکه هیله لري چې پخوانۍ مینه به بیرته راوګرځېږي. آیا ښه رفتارونه مصنوعي مینه ده؟ یا آیا ښه رفتار مصنوعي مینه ده؟ ځینې کسان فکر کوي که موږ په کس د خپل ژوند ملګری وستایو، ورته وخت ورکړو یا مینه ورسره وکړو، نو دا به مصنوعي رفتار وي.
خو د رفتارګرایي له نظره سالم رفتارونه په تمرین سره پیاوړي کیږي. که یو کس په شعوري ډول هڅه کوي چې په احترام خبرې وکړي، د مقابل کس خبرې واوري، د هغه د زحمت مننه وکړي، د اختلاف پر مهال سپکاوی ونه کړي او د اړتیا پر وخت ملاتړ وکړي، دا مصنوعي مینه نه ده، بلکې د یوې سالمې اړیکې د جوړولو هڅه ده. مینه یوازې یو احساس نه دی، مینه په رفتار کې هم ښکاره کیږي. کوم رفتارونه اړیکه پیاوړې کوي؟ د رفتارګرایي له نظره لاندې رفتارونه مینه او اړیکه پیاوړې کوي، لکه چې شي په ډیر غور سره غوږ نیول، احترام کول، پر وخت مننه کول، په مینه خبرې کول، یو ځای ښه وخت تیرول، د مقابل کس احساسات منل، په سختو وختونو کې ملاتړ کول، د بریاوو ستاینه، رښتینولي، د ژمنو عملي کول او د شخصي حدودو احترام. دا ټول رفتارونه دي، خو په دوامدار تکرار سره لوی بدلون رامنځته کولی شي. کوم رفتارونه اړیکه کمزورې کوي؟ ځینې رفتارونه د اړیکې له منځه تللو ته لاره هواروي، لکه چې شي دوامداره نیوکه کول پر یو بل باندې، سپکاوی کول، درواغ ویل، بې پامي کول، د احساساتو مسخره کول، کنټرول کول، بې باوري کول، د خبرو پر مهال چوپتیا او سزا ورکول، یوازې د ستونزو پر وخت اړیکه نیول او د مقابل کس ښه کارونه عادي ګڼل. که دغه رفتارونه تکرار سي، مقابل کس نور په اړیکه کې آرامي او امنیت نه احساسوي. آیا بې شرطه مینه ممکنه ده؟ موږ ډیر وخت د بې شرطه مینې خبره کوو. بې شرطه مینه دا معنا لري چې موږ د یو انسان ارزښت د هغه له تېروتنو سره منو. خو بې شرطه مینه د هر ناسم رفتار زغمل نه دي. تاسې کولی سئ له یو کس سره مینه ولرئ، خو د هغه توهین، تاوتریخوالی، خیانت یا ځورول ونه منئ. مینه باید حدود ولري. سالمه مینه له احترام، امنیت او مسؤلیت سره مل وي. د رفتارګرایي نظریې محدودیت څه شی دی؟ رفتارګرایي د مینې ځینې مهم اړخونه ښه تشریح کوي، خو مینه یوازې د جایزې او تقویې نتیجه نه ده. دا یې بیا هغه منفي شیان دي. د انسان په مینه کې فکرونه، خاطرات، شخصیت، د ماشومتوب تجربې، جسمي بدلونونه، فرهنګ، ارزښتونه او عاطفي اړتیاوې هم رول لري. ځینې وخت یو کس موږ سره ښه رفتار کوي، خو موږ ورسره مینه نه پیدا کوو. همدارنګه کله کله یو کس سره مینه لرو، خو د هغه ټول رفتارونه زموږ لپاره خوښونکي نه وي. نو رفتارګرایي د مینې یوه برخه تشریح کوي، نه ټوله مینه. یوه علمي او تجربه به تاسو ته ووایو. که غواړئ خپله اړیکه پیاوړې کړئ، د یوې اونۍ لپاره دا تمرین وکړئ. هره ورځ د خپل ژوند ملګري یو ښه رفتار پیدا کړئ او په ښکاره ډول یې ستاینه وکړئ. مثلا مننه چې زما خبرو ته غوږ نیسئ یا دې نیوئ. زه ستا د مهربانۍ قدر کوم. ستا ملاتړ زما لپاره ډېر ارزښت لري. زه خوشحاله یم چې ته زما په ژوند کې یې. دغه ساده جملې مثبت رفتارونه تقویه کوي او د اړیکې عاطفي فضا ښه کوي. د رفتارګرایي نظریه وایي چې مینه د تکراري مثبتو تجربو، پاملرنې، خوښۍ او متقابلې تقویې له لارې پیاوړې کیږي. موږ له هغو کسانو سره نږدې کیږو چې په حضور کې یې ځان آرام، خوندي او ارزښتمند احساسوو. کله چې دواړه کسان یو بل ته احترام، پاملرنه او ملاتړ ورکوي، اړیکه ټینګیږي. خو که په اړیکه کې مینه کله ورکول کیږي او کله بیرته اخیستل کیږي، انسان شاید د نامنظمې تقویې له امله په یوه دردناکه اړیکه کې بند پاتې سي. نو سالمه مینه یوازې په احساس نه جوړیږي. سالمه مینه هره ورځ په کوچنیو رفتارونو کې څرګندیږي. نو اوس به تاسو ته راست، که دا ویډیو ډیره ګټوره وه، نو تاسو یو کار وکړئ چې دا د ملګرو سره هم شریکوئ. نو او تاسو زما یو سوال ته جواب راکړئ. ستاسو په نظر کوم رفتار یوه اړیکه تر ټولو ډیره پیاوړې کوي؟ ستاسو تجربه څه ده؟ خپل تجربه ماته په کمنټ کې ولیکئ. مننه چې زما ویډیو مو تر اوسه پورې اورېدل. خدای په امان.